چې خوی مې د پتنګو په رڼا مینېدم چې خوی مې د پتنګو په رڼا مینېدم نو زه به ستا په سترګو خامخا مینېدم هم ته به مې جانان وي هم په تا به مینېږم هم ته به مې جانان هم په تا به مینېږم که بیا چېرته پیدا شوم او بیا مینېدم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې مونږ ګرځو شاعرانو پسې، ادیبانو پسې، هغوی سره مرکې ریکارډ کوو، هغوی نه د هغوی ژوند پوښتو او د خوند او رنګ شعرونه تورو. په دغه لړ کې راغلي یو بټخیلې سوات ته او ډېر قدردان، ډېر په مونږ ګران مشر اقبال شاکر صاحب را سره میلمه دی. دوی نه به د خوند او رنګ شعرونه هم اورو، یو څو پوښتنې به هم کوو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې اقبال شاکر صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. د تاسو ته او د پیرزونه دا چینل چې دی د دې کتونکو ته زه ډېرې زیاتې نیکې هیلې او پیرزونې وړاندې کوم او سلام ورته وړاندې کوم او ستاسو دې راتګ ته ډېر په درانه نظر باندې ګورم. ډیره مننه قدردان شي شاکر صاحب. دې کې شک نشته دی د خپلو سپېڅلو خدماتو په وجه باندې ډېره دنیا مو پېژني، که په لر کې دي که په بر کې دي، خو بیا هم د پیرزونې څه مینهوال به تاسو سره به نااشنا یې، نابلده به وي، هغوی سره خپل پېژندګلو کې ډېره خوند به وکړي. زه په بټخیله کې په کال 1988 کې پیدا شوی یم. خپل نوم مې په کاغذونو کې چې دی محمد اقبال دی او قلمي نوم مې اقبال شاکر دی. پرایمري او میډل او هائی سبق مې د بټخیلې په سکولونو کې ویلی دی. 12 مې د ګورنمنټ ډیګري کالج تاڼې نه پاس کړی دی. بیا مې 14 14 پرایویټ کړي دي او اوس د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې نه پی ایچ ډي انشاءالله ډېر ژر به وشي زما. او په بټخیله ډیګري کالج کې دا وخت زه د پښتو د استاد په حیثیت باندې کار کوم. صحیح. دا راته ووایه شاکر صاحب چې نن سبا شاعران ډېر زیات شوي دي او څومره چې شاعران زیات شوي دي هماغومره مینهوال زیات شوي دي، خو ډېر مینهوال د شعر په مقصد او په مطلب او د شعر په خوالي او په معیار نه پوهېږي. یو ښه شعر، یو ښه غزل به موږ څنګه پېژنو، د هغې پېژندګلو به موږ څنګه کوو؟ داسې ده چې دا اسې په ټکو کې خو ډېر اسان سوال دی، خو دا ډېر زیات ګران سوال دی. ښه شعر پېژندنه چې دی نو دا ښه نظر غواړي، ښه جذبه غواړي، ښه ذهن غواړي. نو زما په خیال چې پښتون اولس تعلیم یافته شوی نه وي، د شعر د خصوصي کلچر سره اشنا شوی نه وي، نو د سوشل میډیا په دې یلغاري دور کې زما په خیال سره اوس د ښه شعر پیژندنه مشکل شوي دي. دا زه په عوامي لیول باندې وایم. زمونږ سره 2-3 قسمه اوریدونکي او کتونکي او لوستونکي دي. یو ډېر د اعلی پایې تعلیم یافته د قوم سره مینه کوونکي، د خپلې خاورې سره مینه کوونکي خلک موجود دی. نو د هغوی دپاره د شعر معیار ډېر لوړ معیار چې زه دا وخت ویلی شم چې سایل صاحب کومه شاعري کوي یا سلیم راز صاحب کومه شاعري کوي یا د دې نه لږ مخکې پروفیسر رحمت الله درد صاحب، سیف الرحمن سلیم صاحب، صاحب شاه صابر صاحب، ګران صاحب، اندیش صاحب کومه شاعري کوله، نو د دغه لیول شاعري د هغوی خوښه. بیا لږ دی خوا لږ داسې د ټي وي او د ریډیو دور راغی، په مونږ کې داسې بحراني غونته دور پیدا شو، نو لږ داسې د ګلیمر وخت راغی. عباسین یوسفزی، حسین احمد صادق، روخان یوسفزی، دغه شانته زه به دا ووایم ډاکټر خالق زیار، دا لږ ګلیمرایز دور و لږ وروستو او دغه خلکو. بیا وروستو چې د سوشل میډیا دا دور راغی، نو په سوشل میډیا په دور کې اوس زما په خیال سره سروایول کول یعنی ځان ساتل، په ولس باندې ځان پیژندل دا ډېر زیات ګران شوي دي. او دا زه وایم چې زما د شاعر خامي نه ده، دا زما د ولس خامي ده. یو وخت په پاکستان کې د 50 چینلو اجازت ورکړی شو. یو وخت په 10 کاله مخکې مونږ ته موبایل راغی، په موبایل کې راته بیا انټرنیټ راغی. مونږ ورته تیاری نه وکړي چې زما قوم به تیار دی ته څنګه وي. نو په هغې څیز کې په مونږ باندې یو یلغار وشو.
اوس ان شاء الله لکه پښتون قام چې دی نو دا داسې بې سواده قام نه دی. زما امید دی چې دی به خپل اتل هم پیژني، دی به خپل شاعر هم پیژني، دی به خپل لیډر هم پیژني او دی به د خپلې خاورې ضرورتونه هم پیژني. زما د خاورې یو ضرورت دی، زما د خاورې د انټلیجنسیا چې کومه ده د دې چې کوم منورین دي هغه ساسي نه دي، ناس خپل کار کوي، خو دشمن را باندې لږ تکړه دی، لږ تیز دی را باندې په سوشل میډیا یو داسې الغار راغلی دی. بهرحال ښه شعر هم پیژندی کیږي، کمزوری شعر هم پیژندی کیږي، خو د دې انډیکیټر به زما دپاره عوام نه وي، د دې انډیکیټر به زما دپاره خواص وي. هغه خلک به چې د خپل قام خاورې او د خپل د خپل قام او د خاورې د امن او د ترقۍ سره مینه او محبت. زما شاعر چې دی نن سبا په سوشل میډیا د دنه انټرټینر جوړ شوی دی، نو زما په خیال سره شاعر انټرټینر نه دی، شاعر به د خپل قام خبره، د خپل قام د نفسیاتو خبره، د خپل قام د فلسفې خبره وړاندې کوي او د دې لوستونکی به هم پیدا کیږي او د دې اوریدونکی به هم پیدا کیږي. جی صحیح، مننه شاکر صاحب. خبرې به هم کو او ستاسو شعرونو نه به خوندونه هم اخلي. څه به راسره پروګرام کې شاملوئ؟ زه به 2 شعرونه ستاسو سره شریک کړم. داسې دی چې 4 شعرونه دي، بیا به ته یو غزل ووایم چې زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي. زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي، یارانو که رښتیا را باندې وایي نو دا څه دي. زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي، یارانو که رښتیا را باندې وایي نو دا څه دي. او چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی، چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی، چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي، چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی، چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي. او دا خلک به بې کیفه خامخا یو بل ته ګوري، دا خلک به بې کیفه خامخا یو بل ته ګوري، د دوی په کاڼو زړونو کې د سترګو د غلا څه دي. دا خلک به بې کیفه خامخا یو بل ته ګوري، د دوی په کاڼو زړونو کې د سترګو د غلا څه دي. او زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي، زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي، شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي. زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي، شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي. یو غزل به سره شریک کړم چې داسې ماحول دی په حساب یې سړی نه پوهېږي، داسې ماحول دی په حساب یې سړی نه پوهېږي، سوالونه شته خو په جواب یې سړی نه پوهېږي. داسې ماحول دی په حساب یې سړی نه پوهېږي، سوالونه شته خو په جواب یې سړی نه پوهېږي. او په داسې ښار کې به سړی د ژوند نه څه خبر شي، په داسې ښار کې به سړی د ژوند نه څه خبر شي چې په دستور خانه خراب یې سړی نه پوهېږي. په داسې ښار کې به سړی د ژوند نه څه خبر شي چې په دستور خانه خراب یې سړی نه پوهېږي. او چا په یو رنګ جامو کې 2 ځله لیدلې نه ده، چا په یو رنګ جامو کې 2 ځله لیدلې نه ده، د طبیعت په انتخاب یې سړی نه پوهېږي. چا په یو رنګ جامو کې 2 ځله لیدلې نه ده، د طبیعت په انتخاب یې سړی نه پوهېږي. او د داسې خلکو سره لاره کول لاره نه وي، د داسې خلکو سره لاره کول لاره نه وي چې په حساب او په کتاب یې سړی نه پوهېږي. د داسې خلکو سره لاره کول لاره نه وي چې په حساب او په کتاب یې سړی نه پوهېږي. او شعر دی چې حسن په خپل نظر د مینې تول پارسنګ ته ګوري، حسن په خپل نظر د مینې تول پارسنګ ته ګوري، په سمندر او په سراب یې سړی نه پوهېږي. او داسې نیکي داسې بدي شاکره خوند نه کوي، داسې نیکي داسې بدي شاکره خوند نه کوي چې په ثواب او په عذاب یې سړی نه پوهېږي. واه 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 واه، شاکر صاحب الله دې ژوند درکړي چې د پښتنو دپاره ښکلي لیکلو کې ښکلي لفظونه راوړي، پښتنو ته یې وروبخئ. شاکر صاحب زمونږ مینوالو کې ډېر داسې مینوال دي چې شعر اورېدلو ته خو واه واه کوي خو د شاعر په مطلب نه پوهېږي. خلک ما هم داسې اورېدلي چې شاعر د قام سترګې وي. ما لږ پوهې که شاعر د قام سترګې څنګه وي؟ شاعر د قام سترګې یوازې نه وي،
د شاعر چې دی نو دا د قام حواس خمسه دا د قام نظر هم دی او دا د قام خوله هم ده او دا د قام غوږونه هم دي او دا د قام خوند هم دی خو د پښتو یو متل دی چې کله سیز ډیر شي نو هغه ګنډیر شي د ادب ماهرین د ادب تعریف داسې کوي چې ادب د ژوند ترجمان دی خو په ادبي پیرایه کې په لفظي ښکلا کې چې دغه ټول تصورات راغونډ شي بیا ادب شي لکه عام بازاري خبرې خو ادب نه دی نو داسې زمونږه شاعران چې دي زه به دا ووایم چې ټول سیاسي تحریکونه که زمونږ شوي دي که زمونږ ولسي تحریکونه شوي دي زه به دا ووایم چې خدایي خدمتګار تحریک چې چلیدلی دی نو د هغې سره تړلي شاعران ادیبان چې دي نو دغه تحریک له ډېره زیاته وده ورکړې ده ټول سیاسي تحریکونه چې په پښتنو کې تیر شوي دي لکه د خوشحال بابا یو سیاسي تحریک تیر شوی دی د خوشحال بابا کورنۍ خوشحال بابا په قلم باندې هغې له یو زور ورکړی دی دغه شانته د پیر روخان بابا دلی یو سیاسي تحریک تیر شوی دی څوک خو وایي چې دا سیاسي دی څوک وایي چې یا علمي او تصوفي دی خو زما خیال دا دی چې دغه سیاسي تحریک او شعر او ادب هغې له ډېره زیاته وده ورکړې اوس زمونږ په دې بحراني دور کې چې مونږ په حالت جنګ کې یو زما شاعر چې دی زما بیدار شاعر چې دی نو هغه د دې قوم نمایندګي کوي د دې خاورې د مسلو نه ټوله دنیا خبري د خپلې ژبې سره یو مینه ده او د خپلې ژبې د ترویج دپاره کار کوي دا ټولې هلې ځلې اوس چې مونږ دا کومه سرګرمي ولیده دا ټولې هلې ځلې د خپلې ژبې د خپلې خاورې او د خپل قام د ترویج دپاره دي او په دې کې مطلب چې په دې بحراني کیفیت کې د شاعر د ښه شاعر او بیا د قام هغه سترګې چې تاسو یاد کړې د هغه شاعر بیا پته ولګي لکه مونږ به دا ووایو چې خوشحال بابا او رحمان بابا په دور کې نور هم ډېر زیات شاعران به ډېر به تیر شوي خو چې هغوی کله د قام د حواسو خمسه په شانته کردار ادا کړی دی نو بیا خلکو تر اوسه پورې یاد کړي دي او بیا چې د دې دور ته موږ راورسو حمزه بابا له راشو غني خان له راشو زمونږ په دې دور کې زه ژوندي اتلان یادوم ژوندي کلاسیکس ورته ویلی شم ما چې څنګه یاد کړل چې ساحل صاحب دی درویش دورانی صاحب دی سلیم راز صاحب دی او بیا چې دې خوا لږ راشي زمونږ په ځوان کل کې زه به دا ووایم بهزاده دانش به زه یاد کړم زه به شاهنواز باقر یاد کړم چې د دوی په شعر کې چې کوم خوند دی دوی اورال د خپل قام د نفسیاتو خبره کوي او دغه زه ویلی شم چې دا د قام سترګې دي او د قام غوږونه دي او د قام خوله ده او د قام خبرې دي ټولې صحیح ملګرو څنګه چې شاکر صاحب ویل چې شاعر ته د قام سترګې په دې وجه وي چې دا د پښتو د ژبې د پرمختګ دپاره لګیای د پښتنو ترجماني کوي پښتو د پښتنو زه به لنډ دا ووایم چې د پښتنو هر قسمه جواب وي خو دلته شاکر صاحب زه یو ډېره غټه ګیله لرم د غټو نومونو نه د هغې شاعرانو نه کم شاعرانو کې چې تاسو هم راځئ اقبال شاکر صاحب پکې هم راځي هغې کې شاهنواز باقر هم راځي هغې کې اباسین یوسفزی هم راځي هغې کې اسرارتل هم راځي هغې کې ډېر غټ نومونه راځي خو د پنجاب نه یو شاعر دی هغه د پښتنو سپکاوی کوي بېعزتي کوي د هغې په هکله یو شعر وایي او زمونږ په دې دونه پښتونخوا کې په دې دومره غټو نومونو کې داسې یو نوم هم راوچت نه شو چې هغې له د هغې جواب ورکړي چې یاره زما پښتون داسې نه دی زما پښتون دهشتګر نه دی زما پښتون چې هغې په کومو الفاظو یاد کړی چې داسې نه دی ولې څه وجه ده داسې ده چې زما ټوله شاعري چې دا زما نه مراد زما د دې تاسو چې کوم نومونه واخیستل د دې ټولو خلکو شاعري چې ده نو دا د دغه سړي د دې چارج یا د دې الزام جواب دی زما وروره شاعري چې ده نو دا پروپیګنډه چرته حمله ده زما د اندازې مطابق په خپل قام کې به هم دغه سړی شرمېدلی او رسوا شوی چې ګینې د لوېدلې خبرې کړي دي شعر د لوېدلې خبرې دپاره د سره نه دی زما شاعري زما د شاعر شاعري د دې وخت شاعري چې ده دا د امن پیغام دی لکه زه په دې ستا د دې کیمرې دا سترګه چې ده په دې دا به ټوله دنیا کې خلک ګوري زه هغې ته دا یو پیغام ورکول غواړم چې پښتانه دا ډېر زیات امن پسند قوم دی دا ډېر زیات ترقی پسند قوم دی دا ډېر زیات لیبرل قوم دی تاریخ گواه دی چې پښتون چرته هم په چا باندې حمله ور شوی نه دی پښتون چې کله هم جنگ کړی دی نو په خپله دفاع کې جنگ کړی دی دا ډېر ساهو قوم دی اباسین صاحب یو شعر دی چې درندو کې
زمری مرغو کې باز دی پښتانه د انسانانو بادشاهان دي پښتنو رنګونه د پښتنو خویونه د پښتنو ناسته ولاړه د پښتنو قبیلې دا خو د انسانانو بادشاهان دي نو زه به ولې د یو سړي چې یو سړي سپکه خبره وکړه د هغه جواب به زه په سپکه خبره کې ورکوم زما په خیال سره زما د هر شاعر کلام چې دی نو د هغه د دغه خبرې جواب دی په هغه حواله سره زه په هغه ورځو کې ضروري کار په اسلام آباد کې وم اسلام آباد پریس کلب مخې ته د اکاډمي ادبیات مخې ته مونږه احتجاج هم کړی دی په ټوله صوبه کې احتجاجونه په پریس کلبونو کې شوي دي پښتانه اوس وده نه دي پښتانه د خپل ځان نه خبر دي او لهجه د هغه سړي په شان ته مونږ نه دی استعمال کړي خو زمونږ جواب ښه ټیک ټاک هغه سړي ته رسېدلی دی هغه سړی پی ټي وي بین کړی دی هغه سړي معافي هم غوښتلې ده نو مونږ خپل رد عمل ټیک ټاک ظاهر کړی دی خو داسې د هغې په شان ته ژبه مونږ نه دی استعمال کړي صحیح ډېر په لنډو الفاظو مو رانه ځان خلاص کړو زړه مې ډېر څه غواړي شاکر صاحب خو وخت ډېر لنډ تنګ دی او زه به خپلو ټولو مشرانو ته هغه نومونه چې کوم د پښتنو په سر باندې نومونه شوي دي کوم هغه نومونه چې کوم د پښتنو په سر باندې پیژندل شوي دي هغه نومونه کوم چې د پښتنو په سر باندې په دنیا کې ګرځېدلي کم از کم چې د پښتنو جواب خو په صحیح طریقه سره ووایي او هغوی له صحیح جواب ورکړي شاکر صاحب خپل مشهور غزلو کې ستاسو یو غزل چې خوی بڼو والا دا را سره شریک بیا به درنه اجازت غواړو یاره بڼو والا خو را سره نشته خو داسې یو دوه درې شعرونه به درته نور ووایم او انشاءالله خوښ به شي ستاسو چې دا دي چې کله ناکله د مجنون په پله لیلا هم ورځي کله ناکله د مجنون په پله لیلا هم ورځي شکر دی خدایا چې د ښکلو له جړه هم ورځي کله ناکله د مجنون په پله لیلا هم ورځي شکر دی خدایا چې د ښکلو له جړه هم ورځي او د خپل غرور د ماتولو په چل نه پوهیږي د خپل غرور د ماتولو په چل نه پوهیږي نور پې پوهیږم چې نوم ورله زما هم ورځي د خپل غرور د ماتولو په چل نه پوهیږي نور پې پوهیږم چې نوم ورله زما هم ورځي او حسن که هر چرته وي هر څومره وي هر څنګه وي حسن که هر چرته وي هر څنګه وي هر څومره وي خو آینې له به د سترګو په جنګ بیا هم ورځي او شعر دی چې دا یې خامي ده که خوبي ده تجزیه به غواړي دا یې خامي ده که خوبي ده تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د فولادو په قلا هم ورځي دا یې خوبي ده که خامي ده تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د فولادو په قلا هم ورځي او چې څنګه دستور وي خلک هغه شان خبرې کوي چې څنګه دستور وي خلک هغه شان خبرې کوي زما په خیال به دغه خلکو له رښتیا هم ورځي چې څنګه دستور وي خلک هغه شان خبرې کوي زما په خیال به دغه خلکو له رښتیا هم ورځي او دا یو غزل در سره شریک کوم چې د مستقبل د تباهۍ غټه بیلګه پرته وه د مستقبل د تباهۍ غټه بیلګه پرته وه د یو ماشوم غاړې ته کچه تماچه پرته وه د مستقبل د تباهۍ غټه بیلګه پرته وه د یو ماشوم غاړې ته کچه تماچه پرته وه او د یو سړي روشن خیالي ته ثابتېږي که نه د یو سړي روشن خیالي ته ثابتېږي که نه تیل پکې نه و خو په قبر یې ډیوه پرته وه د یو سړي روشن خیالي ته ثابتېږي که نه تیل پکې نه و خو په قبر یې ډیوه پرته وه او شعر دی لږ توجه به غواړي چې نری نازک د شیشې جام لکه سندان پروت و نری نازک د شیشې جام لکه سندان پروت و او چار چاپیره ته ټوټې ټوټې توبه پرته وه نری نازک د شیشې جام لکه سندان پروت و او چار چاپیره ته ټوټې ټوټې توبه پرته وه او په ما مین د چینې خواته تندغری ناستو په ما مین د چینې خواته تندغری ناستو زما وفا د چینار سوري ته اوده پرته وه په ما مین د چینې خواته تندغری ناستو زما وفا د چینار سوري ته اوده پرته وه او زه د مور مینې ته
د امن تصور وایم. زه د مور زه د مور مینې ته د امن تصور وایم. ما ته به بیرته ټوله شپه چې دروازه پرته وه. زه د مور مینې ته د امن تصور وایم. ما ته به بیرته ټوله شپه چې دروازه پرته وه او د جام جم نه پکې اور ته کائنات ښکارېده. د جام جم نه پکې اور ته کائنات ښکارېده. د ګل په پاڼه د شبنم یوه قطره پرته وه. د جام جم نه پکې اور ته کائنات ښکارېده. د ګل په پاڼه د شبنم یوه قطره پرته وه. او شاکره زه چې د ایثار شومه نو ځکه شومه. شاکره زه چې د ایثار شومه نو ځکه شومه چې د غرور د مار په سر باندې مې خپه پرته وه. شاکره زه چې د ایثار شومه نو ځکه شومه چې د غرور د مار په سر باندې مې خپه پرته وه. واه حد مو کړی دی شاکر صاحب. هر یو شعر هر یو بیت هم د اورېدو دی او ډېر خوندونه هم ستاسو د شاعرۍ نه واخیستل. ایاز فضل داودزی زموږ د پیرزونې ټیم مشر دی، د چینل مشر دی. دا ګرځي ستاسو غونډه کې لالونو پسې هغه رااخلي په دې سکرین باندې خلکو ته ښیي. دغه قدم ته دغه زیار ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ زما خیال دا دی چې هر هغه څوک چې دا پښتو چې دا زما مور ده او زما په ما باندې ډېره زیاته مهربانه هم ده. زما عزت، زما شهرت، ایون زما دولت، زما دا چې دا زما د دې ژبې سره تړلی دي. د دې ژبې سره چې څوک هر څنګه وابسته دی، که د دې شاعر دی، که د دې ادیب دی، که د دې لوستونکی دی، که د دې پبلیشر دی، که د دې خورونکی دی، که د دې نو زه ورته ډېر په دروند نظر باندې ګورم او زه دا ګڼم دا سړی په هغه جهاد کې باقاعده شامل دی چې کوم جهاد په دې قوم باندې فرض شوی دی. د دې قوم د امن دپاره، د دې قوم د ترقۍ دپاره زه ستاسو په د دې چینل په وساطت سره لږه خبره کول غواړم. دا ادبي تنظیمونه او شاعران او چینلې او دا څیزونه میزونه ډېر زیات شوي دي. داسې ده چې څه پروفیشنل رقابتونه او حسدونه هم د خلکو په منځ کې. خو زه خپلو ټولو پښتنو ته، شاعرانو ته، ادیبانو ته، پبلیشرانو ته، تاسو خورونکو ته دا یو درخواست کوم چې زه وایم چې که فرض کا یو سړي ته شهرت میلاویږي او هغه ته عزت میلاویږي نو زما برخه خو ورته نه میلاویږي. زړونه دې مونږ لوی کړو، حسدونه دې پرېږدو، رقابتونه دې پرېږدو او دا یوه فارموله دې مونږ خپله کړو چې که څوک 2 ورځې کشر دی نو د 2 ورځې مشر سړي عزت دی او احترام دی کوي، او که څوک 2 ورځې کشر دی نو دغه مشر سړی دی د خپل کشر سره مینه او محبت ساتي په ټوله پښتونواله کې. او دا د حدیث مبارک مفهوم دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم مشر د کشر سره مینه نه کوي او کم کشر د مشر عزت نه کوي نو دا زمونږ نه دی. نو زه وایم چې که به دې یو حدیث باندې مونږ پښتانه عمل وکړو نو مونږ ته به خپلې لارې چارې، خپل د ترقۍ لارې، د امن لارې او د خوشحالۍ لارې به مونږ ته پرانیستی شي، ازادې وشي او زمونږ مینه محبت زمونږ وطن به نور هم ښایسته شي. د هغې سره ډېره مننه. شاکر صاحب مونږ له مو وخت راکو، زیار مو ویستو، ناستې هم راسره وکړو، د ناستې مو ډېره مننه کوو. ډېره زیاته مننه. زه یو ځل بیا سوات ته، ملکنډ ته ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه کوم او زه دا هیله لرم چې تاسو به د دې ځایږي نه د ځان سره ډېر خوشګوار، ښایسته او ښکلي یادونه ویسئ. مننه. ډېره مهرباني. جی ملګرو، دا اقبال شاکر صاحب چې تاسو د خوند او رنګ او ډېرې معلوماتي او ګټورې خبرې واورېدې. دې تر څنګه لکي مروت نه راغلی مېلمه منصور ورور هم موږ سره مېلمه و ناست و، راسره پروګرام کې به تاسو لیدلی وی. انشاءالله بل مرکې کې به بیا ملاقات کېږي د یو نوي ملګري سره. تر هغې دمه چېرته یې ښاد، آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.